تر 10 کلن بندیز وروسته پاکستاني کرکټر په 11 میاشتې بند محکوم شو. پاکستاني کرکټر ناصر جمشید په نړیوالو لوبو او لیګونو کې د فساد په تور د انګلستان د یوې محکمې لخوا په 11 میاشتې بند محکوم شو. جمشید د پاکستان سوپر لیګ پر مهال لوبغاړي هڅوله ترڅو پر ډیرو مهمو فعالونو منډې ونه کړي چې په بدل کې به یې 10,000 پاونډه لوبغاړو ته ورکوله. همدارنګه په متحده عربي اماراتو کې د یوې شلوريزې لوبې پر مهال هم لوبغاړو ته د ده په خوښه د لوبې ورکولو لپاره د رشوت ورکړی و. د 10 کلن ناصر جمشید سره 2 نور ملګري یې 14 کلن یوسف انور او 14 کلن محمد اجاز هم د انګلستان د ملي جرمونو د ادارې لخوا د رشوت ورکولو او فساد په تور ونیول شوه. د افغاني د ترویج لپاره په خوست کې د فوټبال ټورنمنټ پیل شو. د خوست فوټبال فدراسیون لخوا په دغه ولایت کې د افغانیو د ترویج او د بیو د کنټرول په خاطر د 40 لوبډلو ترمنځ چې ټول 800 لوبغاړي کیږي فوټبال ټورنمنټ پیل شو. د دغو سیالیو په پرانیستو غونډه کې د خوست فوټبال فدراسیون رئیس عبدالفتاح واکمن وویل چې دغه سیالۍ د افغانیو د ترویج د بیو د کنټرول او له نشي توکو سره د مبارزې په موخه کیږي. له دې سره سم د خوست ورزشي امیر عزیزالرحمن ملنګ وویله چې د خوست د اماني سټوډیم د ترمیم کارونه پیل شوي دي او ډیر ژر به یې کار خلاص شي. افغان ملي لوبغاړي محمد نبي په درجه بندۍ کې اول مقام وګټي. محمد نبي ساحل د کرکټ نړیوالې شورا د 500 ورځې لوبو د آلراونډرانو په درجه بندۍ کې اول مقام وګټي. محمد نبي ساحل چې د افغان ملي لوبډلې د تکړه ترینو لوبغاړو څخه دی د دې د مخه یوازې په شلوريز فارمټ کې د نړۍ په آلراونډرانو کې اول وو. خو د آی سی سی په نوې درجه بندۍ کې د انګلستان د بین سټوک څخه مخته شوی دی او په 500 ورځ فارمټ کې هم اول مقام ګټلی دی. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دا اول وار دی چې لوبغاړي هم په 500 ورځ او هم په شلوريز فارمټ کې د نړۍ اول وي. عمران حیدري لخیا ګډانکس کلب ته ولاړی. د افغانستان 22 کلن فوټبالر عمران حیدري د پولند هیواد ولخیا ګډانکس لوبډلې ته د 5 کلونو لپاره ولاړی. حیدري د دې د مخه د اولمپیا ګروزیز کلب سره په دغه هیواد کې لوبېدی او په شل لوبو کې خپل کلب ته 12 ګوله او 2 د ګول پاسونه وکړل. اوسنی کلب لخیا ګډانکس اوس د خپل لیګ د جدول په 9 مقام کې دی او د اول مقام سره 10 نمرې توپیر لري. دوی 21 لوبې کړې دي او 11 نمرې لري. نیوزیلند په 500 ورځ سیریز کې هندوستان وایټ واش کړ. نیوزیلند په خپل کوربتوب د هند سره په 500 ورځ سیریز کې 3 لوبې درلودلې چې 3 سره نیوزیلندیانو وګټلې او دا سیریز یې 3-0 وګټي، یعنی هند یې وایټ واش کړي. په دې سیریز کې نیوزیلند اوله لوبه په 4 وکټه، دوهمه په 22 رنزه او اخیری په 5 وکټه وګټل. په اخیری لوبه کې اول بیټینګ هندیانو وکړي او په 500 ورځ کې د 7 وکټو په بایللو سره 290 منډې وکړې. کله چې نیوزیلندیان بیټینګ ته راغلل نو ورکړل شوی هدف یې تر 48 اوره د 5 لوبغاړو په اوټېدو سره ورپرکوي. د دې لوبې غوره لوبغاړي هنري نیکولز او د ټول سیریز غوره لوبغاړي راس ټایلر وټاکل شو. د ډاکټر ناکامورا په نامه په ننګرهار کې د فوټبال ټورنمنټ پیل شو. په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا د خدمتونو د مننې او د نوموړي د یاد تازه کولو په خاطر د فوټبال ټورنمنټ پیل شو چې د خوست، لغمان، کابل او ننګرهار فوټبال لوبډلو ګډون پکښې کړی دی. د دغه ټورنمنټ اوله لوبه د فوټبال فدراسیون د رهبري په حضور کې د لغمان او کابل لوبډلو ترمنځ وشوه چې لغمان 3-2 د کابل څخه وګټل او دوهمه لوبه د ننګرهار او خوست لوبډلو ترمنځ وشوه چې ننګرهار 2-0 وګټل.